دلته به ډمې وې صاحب، ډمې به وې صاحبه، اوس بالخانو کې مخامخ نه ناستې، دننه ناست خامخا ګډېدو مډېدو لای چې څوک بوزي اجازه تو غواړي نو بیا د ګډېدو اجازه. په خوا به روا او ناروا د خدای او د رسول په لاس کې وو، اوس روا او ناروا دوی سره دي. که دوی ووایي چې جایز نو ګډېږه، که دوی ووایي چې ناجایز نو به ګډېږي. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې دا به وي لکه ډمې اوس ولې موجودې دي، یو یو راونی صحیح او دا د دنیا طالبان ټول بے خزو دي ور په نکاح یو خزب هم داسې نه پاتې کیږي، ته به ګډېږي ولې؟ ما ته وګورئ، ما ته وګورئ، د لاهور د جنگ اخبار پرونه د منس پاڼه وګورئ، یا د جمعې په ورځ چې د دوی هغه مبارک ورځي نو په دې کې د جنکو فوټوان پرونه پاڼه کې جنکې اکی کوي او هغه اکی نیولې کوم ځای سره ده او کوي څنګه. اے شرمېدلو، تاسو په کومه خوله د اسلام نوم لئ؟ اے شرمېدلو، اے قوم شرمو، اسلام شرمو، تاسو خو اسلام په شرمونو شرمو. تاسو ورشئ د لاهور او د کراچۍ د جنکو فوټوان وګورئ، په خدای قسم په یورپ کې د انګریزانو فوټوان داسې نه پلیتۍ سره شایع کیږي لکه په پاکستان کې چې د مسلمانانو شایع. ٹھیک ہے جی، منظور منظور، ہمیں سب کچھ منظور ہے، ہمیں کیا ہے، ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں، ہم تو ملا ملا پارا زمانہ کے پا مزو کی پاکستان کے وګوره دا ټول دفن شو، ملا امغه سے نیغ نیغ ګرځي، دا ټول دفن شو. ہونا عزیزانو انصاف خشه، انصاف ګوره په ټول ملک کې سرکاری خلق یا غیر سرکاری خلق مارشال الله خوخی، تاسو ټول وایي نه خوخی، لیکن مسلط ده په ملک کنا. په پاکستان کې ټول ملک چې د اسلام وای کنه وای نو چې کوم شه د ټول ملک خوخته نه راځي او چې کوم د ملک خوخ نه دی په زور په دې مزغو ورته کېنولې. خبره ده کنه کوم شه چې ټول ملک نه خوخی هغه مسلط ته، او چې کوم شه ټول ملک چغي وای تاسو وای چې یاره ټول خو په یو ځای نشي کېده، مونږ هم جی تا د خو ګوت نه نیسو، زمونږ دا ملک دی، پاکستان زمونږ ملک دی. دا نظریه پاکستان ټکه یو څو کسانو راويسته و، او چې څوک به خوښ نو ویل به دام سورګیره دی نو کړکای به کا. نظریه پاکستان چې څوک خلافی داغه نه سر قلم کول پکار دي. په دې خبره پوهیږئ؟ علماء نه لوی دوست د پاکستان بل څوک نشي کېده، لوی دوستان د پاکستان چې دی علماء دي، په خدای قسم لوی دوستان علماء دي. پاکستان آباد علماء غواړي او پاکستان آباد دوی غواړي. علماء آباد په دین او اسلام غواړي او دوی آباد په دمتوب او شراب او کباب غواړي. فرق دا دی. زه پاکستان چې ټول تاسو په ایمان وای دا دومره زرګونه خلک اوس دلته ناس کې زرګونه. هغه ورځ راته چاوي وست تاسو دې جلسو کې خلک ډیر نه مال زمون جلسو کې، ما زمون جلسو کې خلک ډیر خدای لیکون کې پويږي نه، دا د بارډر صوبیداران دي، نه د بارډر صوبیداران پويږي نه په 16-15.
مونږ جلسه زمونږ د اوږې خېټې فارسي ده، قسم په خدای چې په تحت الثرا کې نه نوځو دا خلق برا پسې راځي انشاءالله. اوږې خېټې فارسي مونږ سره هیڅ نشته. الاورل وې دم نن جوړ بند دي چې څه خو در باندې وېش کړي هیڅ نشته. مونږ خبر د نوري جان قبر ده وې بر مزار ما غریبان، بر مزار ما غریبان چراغ نے گلے، بر مزار ما غریبان نے چراغ نے گلے، نے پرے پروانہ سو زد نے صدائے بلبلے. من خود غریب و خبر دے ایس کے نشت، لیکن دام ایمان دے چې د پیښور مسلمان سکے چې د صوبه سرحد مسلمان کمون اور ته ټوپ کو را سره بټوپ کوي اور نعرہ تکبیر علماء حق. عزیزانو مون سره نور هیڅ نشته سوا د الله نه او د جناب محمد رسول الله. چرسیانو وی چې هغه سره په دې معشوقې ډېر عزیزي چې ورته داسې ودرېږي. ما زدا نه يم چې چرس خراب شه دې خدا سي سړی لګ لټ غوندي کی او حي على الصلاه حي على الفلاح د معشوقې आवाज ده. نو چې دا وشي او ته د معشوقې دربار تر منډه نه کې نو د عشق د رجستر نه بدنامه وزي. توبې وسته پاغزه نن یو ګوره تبلیغي جماعت کې دی او دومره ګيري پرې. نو عزیزانو مونږ نه چې بعضي وخت کې دا خلک پرې ناری وي لکه زمونږ جبام سخته، مونږ کې لږه نرمي هم پکار ده. که یو سړی سور کافر می نو د خپې نه بیرانی سودا سي اسلام ته بیرا کاږي. مونږ نه دغه شیخان ځان نه جوړي چې ای بدا چل کړو چې په لار بتل الکه څه چل دی وای به چې ګیر خړېل مې په مخ نه لګي. ګیر خړېل خکار نه ده او ګیر خړېل له تبلیغ څنګه کې لکه مرزا بدل اشعار چاواورې ده چې یاره دا به څومره نیک سړی چې کتو ته راغې تپوسو کو چې مرزا بدل کم جمعات کې خلوت کې خلکو جمعات په مانشتا نه دکان کې وګورا ګیره کلی ورغه ورته داسې ګوري ورته مرزا بدل شماري شرامه تراشي ګیره کلی هغه ورته ریش رامه تراشم لیکن دل مخلوق را نه خراشم ګیره کلام خود خلق وړه نه ازارم. هغه ورته لو کم بخت بتراشن ریش دل رسول الله را میں خراشی. پګیره کلولو په خدای قسم ته د محمد رسول الله زړه زخمی کوي. مرزا به دل نیمه ګیره کله کړي و نیمه پاتې و بیوش پریوت چې پوش کې شو ورته وی جزاک الله کې چشمم با ساختی جزاک الله وسړیا خدای دې تعالی ډیر لوی جزا درکې کہ مرا با جان جان ہمرا ساختی. دا سے خبر دے راتا اکڑا چا عمل پہ اکڑم نو محمد رسول اللہ سردی او ذکرما کہ نہیں دعاو کئی پہ اخلاص دا کتابنا خرچی کی دام والے دعاو کئی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها. شکان پوڑوں کے مال گندا په دربار داغي جماعت ته فوج کشي په انډیا حکومت وکړه و خطا زمونږ د جماعت بی عزتی وکړو په یو میاش کې بدل واغستو کنه په یو میاش تا په شل کاله کې د بیت المقدس بدل وانه رس او چې بیت المقدس چا سره اغي پاکستان ترازی په ټپوسانو پسې ګيري باخه او بازان اخلي خدای پکې د دوی نيستي غوسه کړه چرته ټپوس والا ګوره لکپتی شو دوی برازي په مارغانو پسې بګرځي د قبله اول
غم ور سره نشته. بیا دې ته وګوره چې 30 लाख اسرائیل د دې شاته د چا قوت ته چې ټول مسلمانانو په مخ کړی دي. دا امریکا چې نن ورته مونږ ماما وایي. عزیزانو روس په خپل ځای کې یو عظیم پلیت ملک. نن پاکستان کې هم دا فیشن جوړ شو چې زه سوشلیست زه سوشلیست فیشنیان خو ډیر دي یار اسی ته سوشلیست آدمی ہے اسی کمیونسٹ تو کمیونسٹ تے سوشلسٹ ہوئے اور روسی نظام دا حامی ہوئے اور خدا نہ کرے وہ دن کہ اس ملک تے روسی نظام آوے تو کھوتا ہو سے تے تیری رن کھوتی ہو سے روس وچ رننا کھوتیاں تے مرد کھوتے رن بھی اپنا پار چک کے تے روٹی کھان دیے تے مرد بھی اپنا پار چک کے تے روٹی کھان دیے تو کھوتے ستا خزا بخرائی اور تب خاری دغه حال د چین دی. څومره کمیونست ملکونه چې دي داغي سړي خردي او خزه خرید ستا خزا والله که په کوچی بازار کې بیا دغه درزی لا ناپونه ورکی یو پتلونګي به اغوستي پیټي بوړي بارونه دلته شاپینګونه به بیا والله کاو کې زماجدالو جناب محمد رسول اللہ ورتوائی اے صحابو دو سیزونه می در تفریخی دی یو د خدای کلام بل زما سنت کدام نیولیو تاسو بچره نه گمراه کی کدا تاسو پریخوا خدای به تاسو پری دروازه او ټکه دا صحابه لاړه بار سوګ دے بی بی فاطمہ وہی ہے بابا جان یو ډیر ہے بتناک سڑے باہر ولاړ دے ورته وی بچیا دا ہے بتناک نہ دے داغ سڑے دے چتاب بی پلار کیو مہندی بدی کنڈی کی بی بی فاطمہ وہ بابا جانا واللہ کدن نظرات لو اجازت ورکما سردار کونین ورتو فرمائل چی بچیا دا څوک دے چی زما دروازے تراشی چی چارا لے گلے دے اغتا آیا اجازت شو اسرائیل علیہ السلام دنل راغ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ملائکو شان داو ملائکو څه شان دے د پیغمبر په مخ کې امام غزالی لیکلی دی چې اورز د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه ته سلام ویلولا او یا زره ملائکه راځي اورز او چنن کوم ملائکه راشي نو تر قیامت به بیا د دوی نمبر ناراض داغه څه شان دی داغه کوم مقام دی سو کولج داغه مقام سو بیانول الکا په پاکستان کې قسم په خدای دی چې زمونږ انجینیران په ناپ تول نه پوي انجینیران د ورسک ډیم وګوره پیرنګیانو جوړ کړي د توربېلې ډیم وګوره پیرنګیانو جوړ کړي تاند ډیم وګوره پیرنګیانو جوړ کړي زمونږ انجینیران خو یا دفتر کې ناشتي او دوستان راغلي بسکټي خوري او چې دفتر نوزګار شي بیا دړدړای په مخه کړي هغه ګرځي را ګرځي په سرکونو باندې دا څه پوي انجینیران په ناپ تول نه پويږي نو ما او تا ناپ تول د کم زین از دکو چې د سردار کونین شان په ناپ کو چې دا شان څومره دی کولای شي کس کی مجال دم برے صفت رسول کی کرے جس پر خدا نے خود کہا صلی علی محمد کم ذات باندې چې الله رحمت لی ګون کی وی انسان سوک دے داغه قدر و منزلت معلومول دومره بوای
چې د کائنات د پاسا او د خدای نه لاندې دغه مقام دی د جناب محمد رسول الله. اوس څومره دا خو الله که جبريل تم پتا وا، جبريل ته دا پتن معراج کې جبريل امین سدرۃ المنتہا کې چې پاتې کېدا پیغمبر ورته راځه کنه عطا الله شاه بخاری صاحب د خدای پاک بس هغه ول جبريل کاش چې د جبريل په ځای زوی په سدرۃ المنتہا کې جبريل به عجیب کار وکړ. ولې چې نظم در سره مخ کې زده زینه چرې مخ کې تلې نه سردار کونین سره بزی او وزری بدی سوزی وی کاش چې زه والله چې ور سره تلې. تاسو خیال راغی ازمه داو چې دا شان خو جبريل تم پتا نه وا دومره به وی یو ورځ ورته مخامخ کې ناستو ورته ګوري ورته وی افاقها گردیدم آفاقها گردیدم مهر بطال ورزیدم بسیار خوبان دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. آفاقها گردیدم مهر بطال ورزیدم بسیار خوبان دیدم لیکن تو چیزیں دیگری. و یا رسول الله د دنیا محبوبان می ولید او په خدای قسم چې تپ کلا تبل شي انسان څوک دی. والضحى والليل اذا سجى علامہ علوسی لیکلی دی ومن الناس من فسر بوجه النبي ومن الليل بشعر النبي والضحى والليل اذا سجى والضحى اے حبیبا زما دستا پدی خیستا مخبان دی قسم وی. خدای چې په کوم مخ قسم خوري ابلا څنګه مخ واللیل اذا سجا او زما دستا پدی تور زلف باندې قسم وی. ستا په مخ مې دی قسم وی او ستا په زلفو مې دی قسم وی. نو ولسوف يعطيك ربك فترضى خصوصی اختیار دے کہ حبیبا ستا په امت کې ته په لاس گدا او زبې بخما ته په لاس گدا او زبې بخ اوس لاس به پچاګ دی راشي هغه د چرتیانو خبره تا ایره هم نه ده راشي ما یو مسله ده وی جی مسئلے خود تاثر مال تاثر تعلق لے یو معشوقہ دا دو عاشقان یو معشوقہ دا او دو عاشقان. عاشق مونږ خو په پاکستان کې والله کنه عشق پیژو مونږ چې د عشق نوم په پاکستان کې والو نو دماغم د آرام توپ طرف ته لاړ شي. عاشق دی نه یعنی د آرامي دی عاشق. اللہ عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناوے. بیت الصنم کو چھوڑ کر کعبے کو جاویں گے وہاں بھی وہ صنم ہے تو کیا منہ دکھاوے. تسخیر کعبہ تو پی جنے نا عشق تو پی جنے نا کعبہ دے سے د خلیل تر کعبه دا کعبه دا غورا د خلیل ټول وای د خلیل تر کعبه دا کعبه دا غورا چې څوک جوړ کاندي ویران حرم د زړه یو لک کعبه لورتلل په دومره ثواب پکې نشتا لکه د یو غریب زړه چې خدای د پاره خوشحال کې پکې ثواب. کعبه چې ورانه کې دومره ګناي نشتا
لکه بی گناه چې دی یو مسلمان لته تکلیف ورسه او گناه نن ته قدم بیرته دل ازارې ازاری لړما او خامار قدم بیرته دل ازارې مونږ لړمان اسی اٹھوئے ان پوچھل دے ڈنگ لگا کے پھرنے خبریں مونږ نه سوګدا نه خبرېږي چې تا چا پسې ښه خبره کړي شیطانات حرامتوب بېایمان پخله لیلا پزړه کې ټک د پاسه برګ پخله خندا پزړه بېایمانه مسلمانه ولې سر د سنډا سرمند میخي د ورځې شیخ د شپې خوري پردي مالونه ګیره دې کلاشه سر د سنډا سرمند میخي د ورځې شیخ د شپې خوري پردي مالونه شیخ تاسو د دې شیخانو آلو ګورئ د کابلای بایسکوپ سره شیخان چې ګرځي بوزای والی داسې چې ګیره مې نخ کوي دې ګیر کالیا ته څه کوي چې دلته راوړې پتو په ولګي دیکھو وګوره عرض داو چې سوچ وکړئ دلازاری زمون کور کله دی زمون دین ایمان دی دلازاری مکوای عزیزان خیراتونه مړو پسې دا مسله واوره اگر چې عمل په څوک نه کوي مړو پسې ورجه په خول عزیزان او رشتہ دار راغختل په دې کې ډېر ثواب دی او کده دې ورجو په پیسو غریب ول بلستن اغستل چې د شپې په کې ود شي په دې کې ډېر ثواب بلستن کې وای پښتانه الکه داسې وک جمعات له چرته صفونه والا غریب ول جامع ویا بم کومه خو عزیزداری د څوک بیا خلک خان دي دیکھو وګورئ انما الاعمال بالنیات قانون دی چې د عمل مدار په نیتی چې تا په دې نیتو کو چې عزیزداري کې مسترګه اوچته شي مړی پسې والله که دور بشه عمره ثواب عمره مویا مردود ته نه فهته نه درو ثواب پاغه شي براسي چې څوک جوړ کان دی ویران حرم دزړه دزړه حرم د چا جوړ کی نو عشق عزیزانو یو عجیب ماده ده چې الله پاکه پچا کې پیدا کی او هغه عشق په صحابهو کې نو ما چرسیانو ته وی چې یو معشوقه ده او دوا عاشقانی دي یو عاشق داسې دی چې معشوقه ورته आवाज وکي فلانیا هغه وجه لبیک وسعدای داسې ورته یو عاشق داسې دی چې فلانیا او ډډه واړی کټ کی ہاں جی او فلانیا ہاں جی اوئے گل سن نو را پاس سترګې مګی راشي وجی تاسو سوال اور ته زارو شخوار شي نامه مې د رجستر نه وېست نو ما دي چرسیانو نه تاسو کو چې په دې مې پوي کوي چې دې معشوقې ته به کوم عاشق پزړه کې ډېر ګرانی دا چې کوم आवाज سره ورته داسې اټینشن ولاړی او کنه چې سترګې مګي د ګوګو غوندې او ګنټه پس راشي ماته ویجی هغه چې کوم ورته داسې ولاړی تابعدار دا به ډېر خوږي ابل وسه پاگل دی ما زدا نه ویم چې چرس خراب شه دی او چرس چې دی دا سړی نه بے غیرت جوړ کی تاسو دا چرسیانو ګورئ ټول ګوګوان دي دلته د دې بازارونو شاته دلته جندو خانه وي دا په خخته چې سر کیږي او پمپونګې راکاږي خبر نیم چوشتا کنيشتا اکم شلا نشتا کم شلا کم شوه هم ده